الرحمن الرحیم. ستړي مه شئ. سیف ګارډینګ په پښتو کې شاید ښه معنی یې ساتنه او خوندیتوب وي. د PSEA یا PSEAH د پالیسیانو سره ورته والی لري. تقریبا مشابهت یې ډېر زیات دی. خو کله چې د سیف ګارډینګ سره د چایلډ سیف ګارډینګ کلمه یو ځای شي بیا یو څه فرق کوي. او بل په کل کې د سیف ګارډینګ او د PSEA هدفونه یو دي. مابینځ کې دونه فرق نشته. اما سیف ګارډینګ کې یو څه ډېر زیات توجه او فوکس پر خوندیتوب باندې وي، ډېر زیات، کوم چې د PSEA هم عین شکل دی. او دواړه د کوډ اف کنډکټ یا زموږ د چلندونو او د کړنو لپاره چې کوم معیار دی د هغه برخه او حصه ده. او نن سبا په بشري پروګرامونو کې او بغیر د بشري پروګرامونو کې د دې چلندونو رعایتول او پوره خیال ساتل ډېر زیات مهم دی. سیف ګارډینګ یو د هغو تعریفونو څخه چې تقریبا منل شوی دی او ډېر زیات د اعتبار وړ دی، هغه دا دی چې د ناسم چلند، بې پروایي، ناوړه ګټه اخیستنې او تاوتریخوالي څخه په کاري او سازماني فعالیتونو او ساحو کې د ټولو په خاص ډول زیانمنونکو او متضررو خلکو ساتنې ته سیف ګارډینګ ویل کېږي. نو دلته چې موږ کله د کاري او سازماني فعالیتونو او ساحې یادوو، په دې کې یوازې مؤسسات مطرح نه دي، بلکې د سیف ګارډینګ لپاره مشخص ګایډلاین او چک لیستونه شته، د مکاتبو لپاره، د کلینیکونو لپاره، د نورو هغو مراکزو لپاره چیرې چې خلک مراجعه کوي او خدمات ترلاسه کوي. نو د سیف ګارډینګ تقریبا هغه جامع تعریف دا دی. او زیانمن او متضرر خلک چې موږ یادوو په دې کې ټوله شامل دي، هغه که ښځې وي، ماشومان وي، سړیان وي، مالیت لرونکي خلک وي او نور متضرر کسان وي. دا ټوله په هغه ولنریبل پیپل کې راځي. او د سیف ګارډینګ موخه دا ده تر څو په عموم کې خلک یو مسؤله ژوند وکړي، په مسؤل ډول باندې خدمات ترلاسه کړي، کومو کاري او فعالیتي محیطونو چې داخلیږي په هغه کې دوی مستنوع واوسي او ژوند یې نه ناسم چلند او بې پروایي او دې څخه خوندي وي. او په کل کې سیف ګارډینګ د خلکو عمومي هوساینې ته وده ورکوي. لکه مخکې چې ما ورته وویل چې سیف ګارډینګ مختلفو کاري ساحو کې د خپل ځان لپاره ګایډلاین او چک لیستونه لري. فرضیه که په یو ځای کې ساختماني چارې روانې وي، په هماغه ساختماني چارو په جریان کې مشخص د سیف ګارډینګ اصول او لارښودونه د ټولو هغو کسانو لپاره چې په هغه ساختماني چارو باندې بوخت شته. مخکې د مخکې دوی پوهول کېږي، ټول امکانات ورته برابرېږي، خاص په دې خاطر باندې چې دوی هوسا وي، دوی جوړ وي، دوی مسؤله وي او په صحیح ډول باندې خپلې چارې پر مخ باندې یوسي. او بله خبره دا چې بعضې خلک فکر کوي چې سیف ګارډینګ نو داسې اختیاري غوندې څه دی، بلکې اختیاري نه، بلکې د سیف ګارډینګ ټول پرنسپلز او اصول چې دي هغه اجباري دي او لازمي دي په ټولو کاري ساحاتو کې، خصوصا په بشري پروګرامونو کې، هغه بشري مرستو، سازماني فعالیتونو او بل هر ډول پروګرام کې چې وي، چې د خلکو لپاره خدمات وړاندې کېږي، خلک د هلته کار کوي، نور خدمات ترلاسه کوي، نو هلته د سیف ګارډینګ د اصولو شتون او عملي کول حتمي او اجباري دي. او په دې برخه کې سرغړونه چې ده د خپل ځان سره خاص تاوانونه لرلی شي او په وړاندې قانوني اجراات کېدلی شي. او په بشري مؤسساتو کې بیا که چیرې د سیف ګارډینګ اصول شتون ونه لري او یا په صحیح ډول باندې تطبیق نه شي او یا هم سټاف ته په کافي اندازه باندې معلومات ورنه کول شي، نو بیا کېدای شي چې دوی هغه د ډونرانو په وړاندې باندې د دوی یا د بشري ټولنې په وړاندې باندې اعتبار یې خراب شي او تر څنګ یې دې امکان لري چې دوی خپل فنډ د لاسه ورکړي. مننه.